ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دا یو نیک انسان تیر شوی دی، یو عالم. داغه په زمانه کې داغه یو گاونډي و د ابراهیم ابن ادهم. هغه انتهایی غریب شو او اراده وکړه چې زه د خپل کور خرڅوم، د دې لپاره چې دا قرضونه په دې باندې ادا کړم. کله کله انسان باندې مجبوري راشي. په دې کې لاړ عقار پسې، دا پراپرټۍ والا پسې، هغه ته ویل چې انی ابيع داري، زه خپل کور خرڅوم، راشه او تی ریټ ولګوه. هغه چې راغی د کور پټواري وکړه، اندازې ولګوله، نو د کور سکم د 500 درهم، لیکن احسان ورسره وکړه ځکه قرض دی په ویل ستا کور د 500 درهم دی، 500 روپۍ دی. هغه ته ویل ټیک ده، ال 500 روپۍ ریټ شو ویلاو، ویل ټیک ده لکه که زما کور سوکالي، زما کور په 1500 درهم باندې على 1500 1500 درهم پراپرټۍ والا قیمت 500 وای، لیکن زه خپل کور په 1500 درهم باندې خرڅوم، 1000 درهم زیات. پراپرټۍ والا پسې راغی، ورته ویل ستا کور د 500 روپو هم نه دی. ما پرې راته 500 وویل، ستا د قرضونو ته مې وکاته مجبورۍ ته، او ته رالګې او د هغې نه یو په 2 باندې قیمت سې وکړې 1500. هغه ویلاو، ویل انی ابيع جوار ابراهیم ابن ادهم على 1000 درهم. واوره زما کور د 500 دی، لیکن د ابراهیم ابن ادهم گاونډي توپ دا په 1000 درهم باندې ورسره زیات قیمت لګوم. گاونډي توپ هم د باندې خرڅوم، یوازې کور په نه خرڅوم. د ابراهیم ابن ادهم گاونډي کیږي، با د یو نیک انسان گاونډي کیږي، د یو عالم گاونډي دی. د سړي گاونډ له وجه راځي چې داغه د لاسه چاته تکلیف نه رسي. خسړې همارونو دسه خلکو د علماء خواته کورونو، د دیندار خلکو خواته گاونډیانو سره احسان کوونکي او دا خلک داغه گاونډي توبه په 1000 درهم خرڅاو، د کور د قیمت نه یو په 2 چنده سیو. ابراهیم ابن ادهم ته پته ولګی چې زما گاونډي خپل کور د مجبورۍ نه خرڅي، او زما گاونډي توب د خپل کور یو په 2 باندې قیمت زیات لګي. هغه پسې ورغه او ته ویل لا تبع دار، خپل کور مخرڅو. ابراهیم ابن ادهم هغه ته ویل، او په اني ساقضي قرضک ستاره کم قرض چې هغه به زه ادا کړم. ګوره کور دې ما ختموه. او ته ویلو فاني احب بجوارک کما تحب جواري، زما ستا ګاونډي ته خوښ دی لکه ته چې زما په ګاونډي ته خوشاله. کور دې خرڅ لکې راولګېد 500 درهم. ابراهیم ابن ادهم هغه عالم د خپل جب نه راواغسته، خپل مقتدي له ورکړو چې دا په قرضونو کې ورکه. ګوره زمونږ ولا تنقل من جوارنا، زمونږ د ګاونډي توب نه بل ځای ته منتقل نشي. زمارونو ګاونډیان دې ته وایي. هغه ګاونډیان په معاشره کې پکار دي چې ته ځې کور خرڅې نو پتا پسې خلک وژاړي، تر کلیو ستا جنازه وفات شوې، د خلکو په جبه ستا صفتونه شروع شي. ته چې کله په کلي کې نه خلک په تا پسې جاړي، کله چې ته په کلي کې نه خلک په تا پسې رابطې کوي، چا لکه پته دې نه لګي، ښکارې نه. کله چې در سره میلاو شي غاړی درکوي، مینه محبت در سره کوي، په تا پسې خفه کېږي. زمارونو د مقتدیانو د امام داسې محبت پکار دی، د ګاونډیانو داسې محبت پکار دی، د مؤمنانو په خپل منځ کې داسې محبت پکار دی. ان شاء الله چې دا قسم معاشره زمون جوړ شي، دا به د مینې محبت معاشره، دا به د اخوت معاشره، دا به اسلامي معاشره، والله دا به یو جنتی ماحول. الله رب العالمین دی وکي چې زمون د لاس، زمون د جبهه، زمون د بدن نه ګاونډیان ته ضرر ملاو نشي. الله رب العالمین دی زمون د بدنونو د هر قسم تکالیف د ګاونډیانو په بارک الله دی محفوظ کی. الله رب العالمین ته دعا کو چې الله سمره زندگی په اسلام کلم چې مر راځي مر د شهادت الله مونږ لراک. وجزاکم الله خیر. صلی الله علیه وسلم.